امریکا د زندانونو د ماتولو په اړه د طالبانو بیړنۍ پریکړې داعش ډله پیاوړې کړه. سلام ستړي مشئ، پوره حال په ویډیو کې را سره وګورئ. د امریکا متحده ایالاتو مرکزی قماندانۍ مشر جنرال کین فرانک میکزي یو ځل بیا په افغانستان کې د داعش ډلې د ودې او پراختیا او په راتلونکي اوړي کې د پراخو بریدونو په اړه له وړاندې اندېښنه وښوده. هغه موضوع چې طالبان یې په پرلپسې توګه ردوي. ښاغلی میکزي پرون خبریالانو سره په خبرو کې د افغانستان د نیولو پر مهال د طالبان لخوا د زندانونو ماتولو ته اشاره وکړه او ویل د طالبانو د بیړنۍ پریکړې او لنډ لیدلوري داعش ډله پیاوړې کړه او له دې سره د نوې انرژۍ او وړتیا یو ځای کېدو لامل شوه چې کولی شي د جګړې په راتلونکي فصل کې د هغوی لپاره قوت ریښه وګرځي. د سندکام مشر که څه هم وویل افغانستان کې به داعش بریدونه زیات شي، خو دی هم وویل ارزونه یې ښیي چې طالبان به یې پر ضد سخت عملیات وکړي.